نوم څه دی؟ زما نوم محمد یعقوب. محمد یعقوب د چیرې را روان یاست؟ کوم اساسه چیرې ځئ؟ څه مسله مې ده ولې نه یاست اوښتي؟ زه د کوټې را روان یم. دا دوه ټکټران د اسګزۍ توبې سره روان دي. هلته کوچیان وو، زه په کوټه کې کوچي پروت وم. زه لا بیا هم د هغه میږ شټم مې ختم کړ، یو کوچنی سرای مې سره پیدا کړ، هغه هلته راسه پاته سو توشه. اوس دا ټکټران دي، دا درې ټکټره یو موږ هغه هم زنانې روانې دي، دا هغه هم زنانې دي، دا هم ټکټران دي. اوس دا حکومت ته زموږ دا خواست دی چې زموږ سره د دغه د بچو رزق، دا د بچیانو روزي دی له موږ سره ایله کړي. دا زموږ د دې حکومت څخه زموږ دا خواست دی. ډي سي صاحب، کرنل صاحب، دغه زموږ خواست دی. وروره موږ نه لغړیان یو نه ګریزۍ والا یو، دا خپل ټکټران دي، خپل یې کاغذان را سره دي. د دې ټکټر د پور پرچې به لا در ښکاره کړم چې زما سره پر د دې ټکټر کښتونه پاتې دي. دوی یو څه وایي پر باډر باندې؟ څه وایي دوی پر باډر باندې وایي موږ ټکټر نه ایله کوو. چلو ټکټر نه ایله کوې، سرای مې پاته سو، جایداد مې پاته سو، له هغه بېزاره یم خو پاته سو. او دا ټکټر ته وازه نه ایله کوم. زه وروره ته مې نه ایله کوې، زه په دا ټکټر کې دلته دا خپل انسانان کښېنوم، په والله بلا د خپل زه پټرول پر واچوم، د انسانانو سره خو نو خو زما بله مجبوري نشته. نو زه خو مجبور یم چې کمیس به کاږم، بس بلاکه روغ وم که لیونی یم. دا خو زه ستا په کور حال نه لرم، ته زما په کور. زه په ټول کور په ټول جیب کې 13 لیټره ډیزل لرم، 13 لیټر هغه مې هم په پور وراچاولي. په ټول کور ټول جیب کې 1500 روپۍ لرم. دا زما اواز ولې څوک نه اوري؟ ماجر یم.